ملګرو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. دلرمان یم او د خپلې پاڼې یا دلرمان نه تاسو ته نیغ په نیغه یم راغلي یو کومراډ ته. میاشت د جون جولای ده، خو بیا هم دونه یخني ده چې بس تاسو زموږ حالت لیدی شئ. سهار دی او شاګر صاحب ته لږ ونیسئ. شاګر صاحب دا مهال چې دی نو چې تیاری کوو بیا به ځو کاله چشمې ته. بلکل اوس په د چای وڅښلو نه پس زو کاله چشمې ته توره چینه چې ورته په پښتو کې وایي. نو ګورو چې د دې حقیقت څه دی چې آیا دا چینه په رښتیا توره ده او که نه. خو به هر حال چې څونه ښکلې سینس دی. چینه نه ده توره، اوبه تورې. ها نو چې اوبه تورې دي، چینه توره مطلب اوبه تورې ده. خو به هر حال کوشش به کوو چې ښکلې سینس ریکارډ کړو ستاسو دپاره او د کیمرې په سترګې تاسو خوند واخلئ. موږ سره اوسئ. او څنګه چې موږ تاسو ته ویلو نو روان شو کوم ځای ته یې ماده؟ تورې اوبو ته، کاله چشمه او ابشار ته به ځو. دا دواړه ځایونه به تاسو ته وایو. د دغې کږې وږې لارې دا سفر زموږ سره وینئ او راځئ. دلته د سیند غاړه واخه بلا ښکلی ځای و. نو غوښتل مو چې تورې چینې طرف ته چې ځو نو دلته به ګیم لږ راکړو، دلته به تصویران واخلو. او شاکر صاحب تاسو څه وایه؟ تاسو دې خوا راغلي دلته به لږ ویټ وکړو، نور ملګري هم را روان دي که نه. او د نورو ملګرو سره دا کار ډېر ښه وشو چې هغوی پیاده را روان دي، موږ دې صرف په ګاډي کې راغلو. دې نه به بلا خوندونه ډېر خوندونه. سین به ریکارډ کړو. بس د نجیب دلي به زه څه ووایم، هغوی رانه لاړل مخکې. بس پیاده سفر دی، کوچ یې وو هغه ځای پورې بس موږ سره اوسئ. دغه زمدرې ټولو حال تاسو ګورئ، دا د وړوکي ګاډو ډومان دی. که چېرته هم درته که وړوکی ګاډی ورواستو نو زموږ بچیان د ډاینو حل کوي. لکه په ډاینو کې به ځئ او دا خبره صحیح ده. د ډاینو په چانس باندې به تاسو ته ملاوېږي، داسې نه. زما خو لا دا یقین و چې کله مو ګاډی ودرو نو پیاده سفر و، هغې ته مو ملا تړلې وه، خو ولې ډاینه راغله او د خیره سره دومره پیاده سفر هسې نصیب کې نه دی. بس ډاینې ته راوښودو، د ډاینې سفر کاله چشمې ته روان شو. بل بس دغه تورې اوبو کاله چشمه ته روان یو. خدای دې وکړي چې دا اوبه په رښتیا باندې هم تورې که چېرته دا سپینې شوې نو ډېره زیاته به ګرانه شي. او د ډاینې نه هم راکوشو، اوس پیاده سفر دی. ډاینې کې هسې څنګه چلو؟ ډېره مزه یې کوله، خبرې غوټ سنډېدو را سنډېدو، لکه مزه مې ډېره واخیسته. که چېرته ماسته نو مطلب دا شوملی شوي وو. نو بس او زمونږه کیسه بیا بدله شوه. ډاینې والا غاړه کېښوده او بس مونږ ډېره زیاته مننه کوو. اوس ور دوباره وروخېږو او ځو بپره. دا څنګه تورې به چونګه په لار کې ونه لیدې؟ اوبه خو کده ټولې شنې وي استاد جي، کده اوبه خو ټولې تکې شنې وي، تورې اوبه کې موږ ونه ډېر زیات بر راغلو د تورو اوبو نه، موږ ښکته پاتې کړې او اوس په داسې کار کوو چې پیاده به موږ واپس ځو. نو ډېر زیات ستړي شو، ډاینې کې هم ډېر زیات وژړقېدو. خو به هر حال الله دې وکړي چې اوس دا اوبه پرې شام تورې، ځکه چې دونه وچړقېدو بیا اوبه تورې نه وي. نو هسې شاکر صاحب تاسو څه خیال خپلې اړ سم ګنده ونده شوي او الله دې وکړي چې دا ځای هم خوښ شي. د ډېر سفر نه پس به لا ستړي شو، غواړو چې دلته د سیند په غاړه باندې اوس لکه دمه وکړو او د دې دمې نه پس بیا واپس
دغه روانګي وکړو تورو اوبو ته دا تورې اوبه څنګه دي مونږ به یې وینو تاسو به یې مونږ سره وینئ خیر ده کمکاله چشمه یعنې تورې اوبه چې ورته وایي هغې ته راورسېدو دا د تورې اوبه دي اوس دا ټولې اوبه د سمه ځای شو د دې په معلوماتو به درته کوم دا څه دي سره او نور اوبه خو چې دي زما په خیال ټیک ټاک اوبه دي مشه دې ته چې دا توره چینه یا کاله چشمه چې وایي که نه نو وجه څه ده ځکه د دې د اوبو دا کلر خو چې دی عام کلر دی مونږ خو لکه دا وایو چې یاره دا اوبه چې دی دا به توري اصل کې زه دا ویل غواړم زما نوم ګلولي دی او ټوریست ګایډ هم یم او د ټوریست وجه سره ګاډي کې هم ګرځم بوکینونه هم کوم صحیح ده دې ته کاله چشمه ځکه وایي چې دا غرونه دی تور دا د سلاجید غرونه دی د دې کې د سلاجید اثرات دی ملاوټ دی دا لیبارټي شوی دی لاره ډېره زیاته هم سخته وه د ډاینې دا زیږونه وو او ډېر په سخته روډ هم خراب وو خو دا کاله چشمه او دا ځای دا حسن چې موږ ولیدو نو زموږ نه هر سره لا تر اوسه پورې هیر دي کولی شي چې په ژوند کې یو کړه بله خبره ده ما د مونږ اکثر اپلیکیشن لیکو د سکول د طرفه که نه چې سټډي ټور دپاره ځو یاره هلته به څه زده کړو وغیره که نه اوسه پورې ما خو په خپله په سټډي ټور کې څه نه دي زده کړي خو دلته چې راغلو نو کاله چشمه ته ولې کاله چشمه وایي دا مو پکې کاله چشمه خامخا ویني حالان کې دا سټډي ټور نه بس دا خو مونږ سټډي کوو که نه نیچر خو الرډي هر ځای سټډي دی بالکل بالکل نیچر نه سټډي کوو بلا ښکلی ځای دی او د هغې ثبوت دی چې کوم ځای ښکلی دی هلته لاره ډېره خرابه وي اکثر نو بس لاره ورته ښه بیخي خرابه دی ثبوت ته چې دا ځای ډېر ښکلی ځای دی کولی شي چې راتلی شي دوزخ ته د جنت لاره دوزخ ته د جنت لاره ده بالکل ډېره ښه خبره ده د کاله چشمې نه واپسي ده او واپسې ده په ارام قسمت ښه دی پیاده سفر وشو خو لږ وشو او دې ځل راته واپسې کې ډاکسن میلاو شو نو بس واپسي چې ده په ډاکسن کې ده یاره کمرات کې ډېر زیات یخ دی دا خبره خو ده بله خبره دا ده چې دغه 5 بجې شوې 5 بجې شوې لا ډوډۍ ونه ده خوړلې ډېر زیات وږي شوي یو او ډېر زیات وږي شوي یو او بس روټۍ تیارېږي او هیلهمند یم چې تر دې دمه پورې څومره چکر چې دوی کتلی لږې ملګرو نو هیلهمند یم چې خوښ کړی به یې په دې کې به زموږ نه زه اکثر دا ووایم چې یاره زموږ نه به ډېرې غلطیانې شوي نو د هغې وجه دا ده چې مونږ ویډیو شروع کړو ویډیوز او په نیمه کې پرېږدو بیا هم کو بیا پکې خبرې هم نه راځي نو بس مونږ صرف هغه فارمیلیټي کړو که بیا چې وروسته ایډیټ کوو نو اکثر دې د کار څیز وخېږي او اکثر ته ونه خېږي د هغې دپاره به بښنې لکه که تاسو بور شوي او په آخره کې یې مات څه که تاسو وایئ په آخره کې به د شاکر صاحب او د هغوی د ملګرو ډېره زیاته مننه ادا کړو چې په آخره کې د شاکر صاحب او د هغوی د ملګرو ډېره زیاته مننه کوم او چې لکه زموږ سره تر دې دمه پورې وو او ډېره مهمان نوازي یې موږ له وکړه ډېره زیاته مننه یې کوم چې دونه پرون تندي مونږ سره تر دې حده پورې ټایم تېر کړو او بلا مینې راکړه او بس زه به دونه ووایم چې او تورې اوبه یې راباندې هم ولیدې بالکل د تورو اوبو نه به هم تاسو خوند اخیستی او دغه تورې اوبو ته تورې اوبه ولې وایي نو هیلهمند یم چې په دې باندې به هم تاسو پوه شوي اوس چېرته چې ښاد اوسئ اباد اوسئ د لوی الله په امان زه ستاسو ډېر شکریا ده کوم په دومره مصروف وخت کې لکه رالی تاسو دلته زما سره دومره وخواړو دومره ټایم هم مونږ لره
تاسو ډیر شکریا ادا کوم تاسو ته شاکر صاحب موږ هم تاسو ډیره زیاته مننه کوو چې دومره مینه مو راکړه په دومره مصروف زموږ څه کارونه خو لکه تاسو په دومره مصروفه وخت کې چې دی نو دومره وخت مو راکړو نو د هغې کار څونه مننه وکړو خو هغه به ډېره زیاته کمایي او تا ماته سوې او سوې زما هېر شو هغه خبره ماته بیا وکړه میانا زما د عمر سر زما جانان خما په خندا دې تېرومه او زما د